د پاکستان لخوا د هرات زلزله ځپلو ته په مرسته کې بمونه رالیږل سوي دي. په تورخم کې حکومتي چارواکو خبر ورکړی چې پاکستان له هراتي وګړو سره د مرستې لپاره په بوجیو کې بمونه او باروت رالیږلي. دا چې پاکستان ولې د هرات زلزله ځپلو ته بمونه او باروت رالیږلي په اړه افغان حکومت او پاکستانی چارواکو څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. اریانا نیوز پر خپل خبري سایټ باندې لیکلی دي د ننګرهار په تورخم کې یو کس له 50 بوري باروتو سره ونیول سو. د هیواد په ختیځ کې د 201 خالد بن ولید قلي اردو د کشف او استخباراتو کنډک ځواکونو د کشفي راپورونو پر بنسټ د ننګرهار ولایت په تورخم کې یو کس له 50 بوري باروتو سره نیول سوی دی. د قلي اردو د مسؤلینو د څرګندونو له مخې دغه کس غوښتل چې دغه باروت نورو ساحو ته د ورانکاریو لپاره ولېږدوي. مسؤلینو زیاته کړې نیول سوي کس په خپل جرم اعتراف کړی دی. دغه راز د یاد قلي اردو د کنډک قماندان عابد رحماني په خپلو خبرو کې څرګنده کړې، موږ له ټولو مخالفینو غواړو چې ورانکاریو او غیر قانوني کړنو ته زړه مه ښه کوئ، راسئ تسلیم سئ او د اسلامي امارت تر چتر لاندې خوندي ژوند وکړئ. دغه راز زاویه نیوز هم پر خپل فیسبوک او ایکس پاڼه باندې لیکلی دي د هرات زلزله ځپلو سره د پاکستان مرسته 50 بوجۍ چاودیدونکي توکي ونیول سول. دغه رسنۍ لیکلی دي په ننګرهار ولایت کې 50 بوجۍ هغه چاودیدونکي توکي نیول سوي چې له پاکستان څخه راوړل سوي وو. یوه اونۍ وړاندې هم له پاکستان څخه وارد سوي هغه لینونه نیول سوي وو چې په ماینونو کې کارېدل. یو تن د تلو نیوز مخکینی خبریال سید شینواری هم پر خپل ایکس او فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دي غالبا د پاکستان د مرستو لومړۍ جفا راورسېده. ننګرهار کې 50 بوجۍ باروت نیول سوي چې ولایتونو ته د انتقال نیت یې درلود. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د پاکستان لخوا د هرات ولایت د زلزله ځپلي ولس سره مرستې ته اجازه نه ده ورکړې. افغان حکومت هغوی ته څرګندوي چې په ځای د دې چې دلته مرسته وکړي هلته له میشتو غریبو مهاجرو سره انساني برخورد وکړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله پامان.